السلام علیکم. نن شنبه د 1400 لمریز کال د کوس د میاشتې شلمه نیټه ده. پام وراړم د دې ساعت لنډو او وروستیو خبرونو ته. کندهار کې 15 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. تېره شپه شاوخوا 11 بجې د کندهار ښار په دوهمه حوزه کې د ملکي وګړو پر یوه موټر طالب وسلوالو ټکان کړي چې پر مهال یې یوه ښځه او یوه 12 کلنه ماشومه وژل سوي. دوې ښځې، یو نارینه موټر چلونکی او یو طالب ژوبل سوي دي. د معلوماتو له مخې دغه کورنۍ په پاسو موټر کې د واده له مراسمو کور ته پر لاره وه چې د کلاشینکوف ټکان ورباندې سوي دي. د کندهار امنیتي مسؤلین بیا وایي پیښه تصادفي وه. د دوی په خبره موټر چلونکي طالبانو ته د درېدو امر ونه مانه، خو وروسته یو سرتیري ډز کړي. هغه ډز کې یو بل طالب ژوبل سوی. نورو سرتیرو ګمان کړي چې برید له موټر څخه سوی چې وروسته دغه مرګ ژوبله رامنځته سوې ده. خو د کندهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست ویاند شمس الله صمیم بیا له کندهار ژوندون ټلویزیون سره د خبر پر مهال د دې پیښې لامل شخصي دښمني یاده کړه. هغه ونه ویل چې ډزې د چا له لورې ترسره سوي دي. اسلامي امارات د سیاسي سلا مشورو لپاره د دیني عالمانو د شورا د غونډې د جوړېدو خبر ورکوي. د اسلامي امارات ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې د نورو موضوعاتو ترڅنګ به دا شورا د اسلام له نظره ښځو ته په حکومت کې د حقونو د ورکړې په باره کې له حکومت سره خپل نظر شریکوي. مجاهد د دې شورا په اړه ویل چې په دې شورا کې به علما وي خو ښځې به نه وي، خو هغه ښځې چې په شریعت کې معلومات لري او پوهیږي له هغوی سره به سلا مشورې وسي. مجاهد د علماو شورا د جوړېدو د وخت په اړه څه نه دي ویلي. دا یې هم نه دي څرګنده کړې چې په دې شورا کې به د برخوالو شمیر څونه وي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه نیټه کابل ونیوی، د نړیوالو له لورې پر دوی فشارونه په زیاتېدو دي چې بشري حقونه په تېره بیا د ښځو حقونه رعایت کړي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي امریکا په کابل کې د خپل سفارت له پرانیستلو سره د 2000 امریکایي پوځیانو د حضور غوښتنه کوي. حکمتیار وایي په افغانستان کې اوسنی بحراني وضعیت په دې هیواد کې د امریکا د 20 کلن حضور له امله دی چې په وینا یې اوس یاد هیواد په کابل کې د خپل سفارت په پرانیستلو سره په پټه یا ښکاره د 2000 امریکایي سرتیرو د ځای پر ځای کولو غوښتنه کوي. حکمتیار وایي چې په افغانستان کې د بلاک واټر په شمول نور ترهګریز سازمانونه د امریکا او ناټو له راتګ سره افغانستان ته راغلي وو او دلته یې ترهګریز اعمال ترسره کول چې د اشغال په پای ته رسېدو سره یې حضور پای ته ورسېد. بل لور حکمتیار په وروستیو کې د حکومتي ځواکونو لخوا د یو شمېر کسانو مجازاتو ته په اشارې وایي چې هیواد کې دې له صحرایي محاکمو ډډه وسي. او وروستی خبر مو دا دی چې د پاکستاني طالبانو تحریک یا TTP هغه اوربند فسخه کړي چې د افغان طالبانو په منځګړیتوب یې د پاکستان له حکومت سره منلي وو. د ډلې په یو بیان کې چې پرون خپور سو د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تور لګولي چې د دوی یو شمېر وسلوال یې وژلي او له اوربنده یې سرغړونه کړې ده. په بیان کې راغلی چې په داسې یو حالت کې د اوربند غځول ممکن نه دي. د دې اوربند مهلت د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې پای ته رسېدلی وه، خو د پاکستان د حکومت او TTP سرچینو تایید کړې وه چې دواړو خواو د اوربند پر دوام موافقه کړې ده. د پاکستان د حکومت یوه چارواکي فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې دوی د TTP له دې اعلانه حیران سوي دي. د چارواکي چې فرانس پریس یې نوم نه دی اخیستی ویلي چې د حکومت مرکچیان ډاډه وه چې اوربند اوږدیږي. د پاکستاني طالبانو مشر نورولي محسود تېره شپه په یوه غږیز پیغام کې وویل چې د پاکستان له حکومت سره په خبرو کې پرمختګ ونه سو. دا وه د دې مهال لنډ خبرونه چې ما بریالي فیضي درته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.